بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر افضل د ورجینیا له یوه بیا تاسو خدمت کې حاضر یم. اکثره خلک شکایت کوي چې د هغوی د شاته سر درد کوي او ورمیږي درد کوي او دا د اوږې غوښې دې جانو کې درد احساس کوي. د هغې ټول نه وجه نن سبا چې ټول نه مهمه ده او اکثره همدغه وجه یي چې موږ تلیفون همیشه لاس کې نیولی وي یا کتاب ویو موږ د دې ویللو او د تلیفون لاس کې نیولو یو خاص طریقه ده، هغه به تاسو ته زه شریکه کړم نن. نو کوم چې موږ بدن سیده یې او سر هم سیده یې او موږ یو شی لاس کې مخ ته نیولی یا کتاب هم نیولی یي، کتابو دپاره یو سټینډ هم خرڅېږي چې هغه مخ ته موږ دی سو دا د سترګو لیول کې باید کتاب هغې کې کړي. نو په داسې حالت کې د موږ دغه د سر وزن برابر تقسیم شوی وي د ورمیږ په هډوکو او غوښو باندې او په بدن باندې دغه د ګریویټي فورس د فورس اف ګریویټي چې ورته وایي دغه د مځکې کشش، نو دغه د سر د وزن فشار په ټول بدن باندې تقسیم شوی وي او دونه زیات احساس نه کیږي چې هر انچ موږ خپل سر مخکې بیایو یا لاندې داسې موږ نیسو، هر انچ چې دا لاندې راځي د دې وجه نه د دې سر وزن 4.5 کیلوګرامه نور هم زیاتیږي په دې ورمیږ او د ورمیږ په هډوکو او د ورمیږ په غوښو باندې. او که یو بل انچ هم لاندې راسي نو دا 9 کیلوګرامه نور هم وزن زیاتیږي. که دا 3 انچه لاندې راسي نو دا 14.5 کیلوګرامه وزن نور هم زیاتیږي د ورمیږ په هډوکو د ورمیږ په غوښو باندې، دغه مسل چې دي په دې باندې. نو تاسو اوس خپله فکر وکړئ چې 14.5 کیلوګرامه وزن یو څو ساعتو دپاره چې موږ د ورځې تلیفون لاندې نیولی سر هم لاندې نیولی، دا وزن په دې ورمیږ هډوکو باندې د ورمیږ په غوښو باندې دومره وخت دپاره نو د دغه غوښو باندې هډوکو باندې فشار زیاتیږي، 14.5 کیلوګرامه نور وزن هم دا برداشتوي. نو د دې وجې نه په دې کې دغه غوښې همیشه ستړي وي، په هډوکو باندې هم فشار راځي، نو دا د ورمیږ د درد او د اوږو د درد لامل کیږي. همدغسې چې دغه لاندې سر درد دغه غوښې چې د دې د ورمیږ دي دا د کوپړۍ لاندې دغه جې کې دا غوښې لګېدلې دي، دلته انسرشن ده. نو چې کله هم دغه غوښو باندې فشار راځي او دغه جې باندې هم فشار راځي دا غوښې چې کش ځان نیولی یي د هغې وجه دلته انفلمیشن یا تخریش وسي، د هغې انفلمیشن د وجې نه دغه لاندې سردردۍ باعث هم جوړېدی سي. نو د دایمي سردردۍ یا د ورمیږ درد د اوږو درد وجه کیدی سي تاسو د تلیفون یا د کتاب یا په مدرسو کې چې کوم متعلمین سر یې لاندې نیولی همدا کوي، د هغې وجه دغه د سر وزن 14.5 کیلو نور هم زیات سي په ورمیږ باندې د ورمیږ غوښو باندې. نو که تاسو یو هغوی ته سټینډ جوړ کړئ، کتابونه یې ورته مخه کې ورنیسئ چې دا د سترګو په لیول کې چې دغه د سر وزن په ورمیږ باندې برابر تقسیم سي چې دونه زیات فشار په ورمیږ او د ورمیږ په غوښو رانسي دوی دغه دایمي د دغه ورمیږ د درد د اوږو د درد او د سر درد د شا د سر درد باعث نسي. کیدی سي ویډیو مو خوښه سوې نور ملګرو سره هم شیر کړئ. خدای په امان.